یو خبره دا ول او دا دغه خدای شاهد نیسم او زه په واشنګټن کې وم او زه په دې مسایلو کې له نږدې دخیل وم. دا خبرې ما په هغه وخت کې لیکلي هم دي او دا شرافت صاحب دوی سره دوی سره په مجلسونو کې هم کړي دي. دوه خبرې پاکستان شکایت درلود او امریکایانو ته یې ښکاره کولې. یو داسې وایي افغانستان اوور سایز اردو لري سپیشل فورس لري، دغه د داخلي جنګونو لپاره نه دي، دغه موږ ته تحمل وړ نه ده چې افغانستان دی. افغانستان کېدای شي په ملیشو کنټرول شي، دغه اردو موږ نه منو. دا د پاکستانیانو دغه خبره نه وه چې پټولی یې تر هغه لاندې. دومه خبره دا وایي په کابل کې چې کوم خلک واکمن دي دا پاکستاني ضد احساسات لري، د ډیورنډ مسلې په باره کې احساسات لري. دا خلک دوی ورته د انډیا خلک ویل او دا خلک باید له حکومته وشړل شي. دا د امریکایانو سره خبره وه. امریکایانو دواړه شرطونه ورسره ومنل. د امریکایان چې له غني او له صالح ته څو میاشتې د امریکا ویزه ورنه کړه. ستاسې په یاد ده چې ویزې ته منتظر ویزه یې نه ورکوله. ولې؟ ځکه چې دغه هغه کس اوس د امریکایي او پاکستاني ډیل کې باید نافیه سوی وای. نشنلیست افغانو، غني نشنلیست افغانو. ولې نن د هیچا غیبت نه کیږي؟ یو رسنۍ په هیچا پسې څه نه وایي، یو امریکایي په هیچا پسې څه نه وایي. ولې په غني پسې خوله خلاصه کړې؟ ځکه چې دغه عنصر چې د پاکستان سره یې د رقابت او د سیالي خوب لیده دا باید له معادلې حذف شي. کیسه دې ته جوړوله چې لنډغر او طالبان به سره کېنول کېږي، دوی به په خپلو کې سره د عبدالله چې نن په کابل کې ناسته، دا کرزی چې په کابل کې ناسته، ولې ناسته؟ کرزي امریکایان راوستي وو که غني راوستي وو؟ غني خو په رایه راغی. کرزی امریکایي سپیشل فورس راوست. هغه ډیر جنایات چې امریکایانو وکړل د غني په دوره کې وکړل که د کرزي په دوره کې وکړل. په باګرام کې، په ابو غریب کې چې هغه ډیر د وحشت دورې وې، په کومه دوره کې وې؟ په کومه دوره کې ډیر چاپې ولوېدې؟ کرزي په دوره کې. ولې کرزی نن هغه د محبوب القلوب ده؟ ولې عبدالله ته څوک څه نه وایي؟ دغه کیسه یې دغه رقم جوړه کړې وه. یو شرط دا و چې دغه خلک چې د ډیورنډ مسله یادوي د پاکستان سره ضدیت لري، دا به له صحنې ایستل کېږي. دویم شرط دا و چې افغانستان به اردو سپیشل فورس دا شیان به نه وي، په ملیشو به کنټرولېږي. زه اوس خبره درته کوم، وروستۍ خبره. متقي چې اول سفر پاکستان ته وکړ، دغه ټول دغه ملګري دلته په سیاست کې دخیل دي. دوه خبرې یې وکړې په راولپنډۍ کې، دوه خبرې په سټیج باندې وکړې. یوه یې دا وکړه وایي موږ لوی اردو ته ضرورت نه لرو. دا خبره یې وکړه شرافت صاحب کې ونه کړه. دا خبره یې وکړه کې ونه کړه. تر دې حده پورې یې وویل چې موږ یوازې 10,000 کسانو ته د اړتیا نشته. ډاټس سیاست کې به ډاټس سره وصل کوئ، نقطې به سره وصل کوئ. دا خبره یې ولې وکړه؟ ولې خو که دی د اسلام مدافع قرآن کریم کې خو اوله خبره د سیاست په باره کې ډېره اساسي خبره دا ده چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل. په هغه وخت کې آسونه وو، اوس ټانګونه دي، اوس اردو ده. دی ولې د خدای قول په ځمکه ولې وایي چې موږ غټې اردو ته ضرورت نه لرو؟ دا یوه خبره. دومه خبره چې متقي په همدې کنفرانس کې وکړه او تاسو ټولو واورېده، هغه دا وله چې وایي موږ د تیر نظام خلک په حکومت کې نه پرېږدو. اوس سړی د دښمن په کور کې ولې دا خبره وکړي؟ تاسو ته جنرال موبین خبره مهمه ده او د متقي خبره درته مهمه نه ده. جنرال موبین سپایسي ووایي چې د تبلیغاتو لپاره یوه خبره وکړي، هغه بیا ډنډوره کوئ. خو متقي وویل د پاکستان د دښمن په کور کې د دې خبرې د کولو څه ضرورت ده؟ دا پوښتنه ته هوتک صاحب له ځانه وکړه. ولې متقي په پاکستان کې دا خبره وکړي چې زه پلانی افغان منم او پلانی نه منم؟ ولې په پاکستان کې دا خبره وکړي چې زه د افغانستان لپاره غټه اردو نه غواړم؟ هغه د پاکستان شرطونه وو. پاکستان ستراتیژیک مقاصد په افغانستان کې حاکم دي. د پاکستان مقاصد په افغانستان کې حاکم دي. افراد یې نه دي، اهداف حاکم دي. البته افراد هم دي، افراد دي، خو هغه بیا بحث بلې خواته ځي. بیا زه پوهېږم چې تاسو بیا دستي دوه پاسپورټه او دا کیسې پسې رااچوئ، سره له دې چې موږ له بل هېواد سره دښمني نه لرو. موږ دښمني له پاکستان سره ده. د پاکستان شناختي کارت لرونکی موږ ته خطرناک ده. نه د امریکې تبع راته خطرناک ده، نه د روس تبع راته خطرناک، ځکه هغوی سره زموږ دښمني نشته. د یوه هېواد مشر تر اوسه پورې په ښکاره نه دي ویلي چې موږ له افغانستان سره دښمني لرو. روس نه دي ویلي، امریکا نه دي ویلي. پاکستان مشر دا یو څو ورځې مخکې ونه ویل، وایي موږ له افغانستان سره ښکاره یې ونه ویل، وایي افغانستان د موږ دښمن ده. د پاکستان داسې سړی چې د پاکستان د اسټابلیشمنټ د ګوندونو غړی یي، د اسټابلیشمنټ د ګوند غړی، هغه یې ته خارجه وزیر ده. دغه متقي د فضل الرحمن په ګوند کې ده. د ورور په مدرسه کې عبدالله نومیږي، په فیسبوک کې ما په پروفایل باندې د ده شیان اچولي وو. د ورور په مدرسه کې د فضل الرحمن انتخاباتي جلسې کېږي.
په پاکستان کې په ښارونو کې جایدادونه لري میږه څه شی ورته وایي غوښه دې وایي پښو ته امانت یې ایښې ده خارجه وزارت یعنې ډیورنډ پالیسي دې یو پاکستاني ته ورکړې دا دعوه دې تا له چا سره ده ته خپل خدای سړی دعوه ته اوس مثلا مدعي ته له تربور سره دې په ځمکه دعوه ده بیرته تربور په دعوه کې وکیل ټاکې اور موږ خو له پاکستان سره د ځمکې د وجود دعوه ده د ځمکې د وجود دعوه دې د ورسره پاکستانی دې راوستی ده که دا سبا د خارجه وزارت ارشیف ټول محوه کې څوک یې ضمانت ورکوی سي که دا سبا د طلاتپې خزانه ده ټول وسپنې او مس درته راوړي درته دغه جوړ کړي ارټیفکټس درته جوړ کړي او دغه شیان ټول ورک سي څوک یې ضمانت ورکوي ولې تېر وارې دغسې نه دي سوي تېر ځل یې د مومیایي سوي مړي له بدخشانه خرڅ نه کړل خدای ته وګورئ ښه په دې خبرو باندې پوهېږي فقط یوې ګویې سپی تمه هم راخیستې د یوې ګولې تمه او داسې ما ژوندی پرېږدي زه وطن ته ولاړ سم وروره وروستۍ خبره کوم ډېره بښنه غواړم شرافت صاحب قرار صاحب خالي یادونه مې کوله قرار صاحب خبره دې ډېره شوه په ډېره بښنې سره دا سوم کرته ده د تا د خولې نه توهین وځي قرار صاحب یو دقیقه شرافت یو دقیقه مرتد خبر راټولوي قرار صاحب توهین ګوره دغه ستا تربیه ده تا 15 دقیقې وخت هوتک صاحب وخت درکوو خپل نوبت ته تم شه ګورې زه یوه خبره وروستۍ درته وکړم 100 کنځاوې راته وکړه او افغانستان ته ژمن واوسه که مې بېرته درغبرګه کړه زه به مسلمان نه یم زه به افغان نه یم او دغه ما ثابته کړې ده په دا فیسبوک کې داسې خلک دي دغه پیر صاحب د دلته سې ناست 100 کنځاوې راته کړي دي مور کنځاوې راته کړي په ما د اثبات کې چې ما بېرته دته به تر ګل نه ځکه کړي دغه ټول ملګري دلته شاهدان دي ما د دې پیر په اړه کله تاسو ته ویلي دي او سره له دې ویډیوګانې راپسې ثبت کړي وې د مور و خور هېڅ شی نه ورپرېښي ما په دې خاطر چې د افغانستان سره یې تر اوسه مشکل نه